دا اوښکې که د انسان مخې ته تویږي که نه د دې څه قدر نشته. خو که دا اوښکې تا د الله رب العزت مخې ته توی کړې که نه نو ته پې د جهنم د اوره خلاصېږي، جنت ته پې تلی شي. نو دا اوښکې بې ځایه مه بوځئ او د الله مخې ته یې توی کړئ. اختر مو مبارک شه. هغه چاته هم مبارک شه چا چې زه دردولی یم، بغیر د یو انسان نه چې هغه په نیمه لار کې پرېښودی یم. زما احساساتو سره یې لوبې کړي دي او ما باندې خپل ژوند بوج کړی دی. نه ورله د څه مبارکي ورکوم او نه ورله په خپل زړه کې ځای ورکوم. ستاسو اختر د خوشحالۍ اختر دی، زمونږ اختر د خاموشۍ اختر دی. ستاسو مزید یار چکرې وهي، زمونږ یار د غریبۍ اختر دی. د وړوکي اختر ډېرې مبارکۍ زما د طرفه، او خاص کر زما مینوالو ته یاره خوشحاله اوسئ او الله دې وکړي چې دا اختر د امن زیری راوړي، د خوشحالو زیری راوړي. زما د طرفه خپلو مینوالو ته د وړوکي اختر ډېرې مبارکیانې، او الله دې وکړي چې دا اختر موږ لا د امن زیری د خوشحالۍ زیری راوړي او تاسو ټول دې راته ښاد او آباد اوسئ. یو جهان مننه. زه کله فکر کوم که نه چې دوه اخترې راځي، خو موږ په هر اختر کې جړا فریادونه ولې کوو؟ پښتانه ولې تباه دي؟ چېرې هم داسې اختر رانغلی چې موږ پکې د امن زیری واورېدو او موږ ولیدې موږ پکې بس په بړک باندې وخاندل او موږ پکې خوشحالیانې وکړې. خو بس چې اختر راځي نو څه ناڅه غمونه به ځان سره راوړي. الان کې اخترونه د الله طرفه داسې دوه تحفې دي که نه چې دې کې به وي خوشحاله، خو د چا نه چا د زړه غم د اختر خوشحالي هم نه مني. ولې چې د چا نه پلار تلی وي پکې، د چا پکې پلار نه وي، د چا مور نه وي، او د چا پکې هغه خلک وفات شوي وي که نه چې بس د هغوی د غم زغملو هغه توان هم هغوی نشي لرلی. هغه په ډېرو خوشحالو باندې چې کوم دی نه خوشحالي. وفات د هغه خبره چې لکه په هسې که یو بل سره موږ خپل معاملات هر څنګه ساتو، خو لکه دا روژه چې تېره شي که نه او یو بل ته زړونه صفا نه کړي، نو زه وایم چې ستا به مغفرت هم نه شوی. نو په اختر کې هغه چا له غاړه ورکول که نه چې کوم ستا نه هم نفرت کوي، خیر دی هغه له هم غاړه ورکړه. کوم ستا هغه رشته دار دی چې تا ورسره رشته لا پرېښودې ده، الله تا سره یې پرېښودې ده، که ګناه هغه ته دی که تا ته دی، خو بس غاړه وله ورکړه. په دې باندې الله خوشحالي او ته به چارې هم هغه ته ملامته رانه شي. ښه دې کې انسان ته خپله ملامتیا لکه ښکاري، خو لیکن دا ملامتیا نه ده، دا طاقت دی، د عزت دی. پوه شوې؟ نو تاسو خپلې هغه رشتې چې کوم تاسو نه پاتې شوي وي، تاسو لا پرېښودي یا هغوی در سره رشته داري پرېښودي، نو ورشئ ورله او غاړې ورسره میلاو کړئ. دا اوښکې که د انسان مخې ته تویږي که نه د دې څه قدر نشته. خو که دا اوښکې تا د الله رب العزت مخې ته توی کړې که نه نو ته پې د جهنم د اوره خلاصېږي، جنت ته پې تلی شي. نو دا اوښکې بې ځایه مه بوځئ او د الله مخې ته یې توی کړئ. اختر
چا به داسې اختر وي چې نه به یې جامې وي نه به یې څپلۍ وي نه به یې پلار وي او نه به یې مور وي د هغوی به هم اختر وي او ځینې به هغه خلک وي که نه چې هر څه به وي خو اختر به یې نه وي ژوند چې د پیغور شي بیا هره لحظه اور شي لږ یې په اور وسېځه سپین وړه هم تور شي څوک چې زورور ګرځي اوبه د هغه زور شي وروره ماله مور راکه او ستا دې دغه کور شي منګه به هم ځو ترېنه پیدا به دلته نور شي او زه سراب چې مړ شمه هر ځای کې به شور شي